د شپې داستان. د واکمن ولایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او زموږ د شپې داستان د تیرو خپرونو ملتیا مو کړې وي. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. د ښکلو جامو لرونکی ځوان لاس څخه پلی شو. ګړندی وړاندې ورغی. د ښار خلکو لاره ورته وکړه او شاته شول. نرملا په هوښ راغلې وه. جیګرشن خپلې مټې ورته تکیه کړې او د هغې د کېنولو هڅه یې وکړه. د ښار یو سړي خپله پګړۍ څیرې کړه او د نرملا پر تندې یې پټۍ ولګوله. د ښکلو جامو خاوند وړاندې ورغی او ویې پوښتل: ته خو به ډېره نه یې ژوبله شوې؟ نرملا ځواب ورنه کړ. هغه سړی چې پټۍ یې تړله په بیړه ودرېد، لاس یې په درناوي جوړه کړل او ویې ویل: ټول واکه د بګوان مهرباني ده چې له مرګه بچ شوه. که د پیل پښه لږه دې خواته شوې وای نو بیا د دې خیر نه و. د ښکلو جامو خاوند یوې او بلې خواته وکتل او ویې پوښتل: پیل خو به کوم بل چاته زیان نه وي رسولی؟ یوه تن ځواب ورکړ. په وړاندې کوڅه کې یو سړی تر پښو لاندې کړ. ډېر د افسوس ځای دی. تاسو وګورئ که د هغه کوم وارث وي ماته یې راولئ. دا یې وویل او بیا یې نرملا ته پام شو. ویې پوښتل: ستا کور چېرته دی؟ د نرملا پر ځای جیګرشن ځواب ورکړ: موږ له قنوج څخه راغلي یو او موږ ته معلومه نه و چې د دې ملک پلان د ښارونو او ځنګلونو تمیز نه کوي. هغه د جیګرشن د طنز پروا ونه کړه او ویې ویل: زه په دې پیښه سخت خفه شوم. که زه غلط شوی نه یم ته د دغې ډیوې هو زه د دې پلار یم. ته چېرته ځې؟ سومنات ته. نو زموږ هدف یو دی. تر سومنات پورې به تاسو زما میلمانه یاست. جیګرشن اټکل وکړ چې دی له یوه لوی سړي سره مخاطب دی. هغه له هرې موقع څخه د ګټې اوچتولو قایل و. بیا هم هغه نرملا ته وکتل او ویې ویل: له تا څخه مننه، خو امکان لري زما لور به څو ورځې نور هم په راسته سپرېدو توان ونه لري. تاسو ډاډه اوسئ، دې ته به تر آس د زیاتې ارامې سپرلی بندوبست وکړو. دا یې وویل او بیا عمر خوړلي سړي خپل یوه سپاهي ته امر وکړ: ته پړاو ته د دوی د رسولو بندوبست وکړه. موږ د پیل احوال معلوموو او راځو. جیګرشن د عمر خوړلي سړي له تلو وروسته له سپاهي څخه پوښتنه وکړه: دا څوک دی؟ سپاهي ځواب ورکړ: دا مهاراجا رګونات دی، د انحلواړه د لوی راجا تره. جیګرشن ناڅاپه احساس کړه چې دته د بریاو او فتحو لارې خلاصې شوې.
له سپاهي سره په خبرو کې جګرشن ته معلومه شوه چې رګونات د انحلواړه د واکمن په حیث پر کلني خراج سربیره د 100 پیلانو نظرانه سومنات ته وروړي. لږ ځنډ وروسته 4 کسانو نرملا په یوه ګاډۍ کې واچوله او د رګونات د پړاو په لور یې یوړه. د تلو پر مهال جګرشن خپلو ملګرو زیارت کوونکو ته تر شا راکتل هم مناسب ونه بلل، ځکه هغه اوس د انحلواړه د لوی راجه بهمدیو د تره میلمه و. په پړاو کې هغه ته د شپې تېرولو لپاره ځانګړې خیمه ورکړه. د نرملا حالت له خطر څخه بهر و. د رګونات ځانګړي طبیب چې هغه ولیده جګرشن ته یې تسلي ورکړه چې لور به دې د ګاډۍ په سفر کې هیڅ زحمت ونه ویني. د شپې مهال جګرشن په ډېر جوش او جذبه رګونات ته وویل: زما کور او شتمني لوټ شول. زما د وطن لویو سردارانو د دښمن د غلامۍ کړۍ واچولې، خو ما دا ذلت ونه مانه. هغوی ما ته هم ډېرې لویې تمې راکړې، خو که ما ته د محمود د اطاعت په انعام کې د قنوج تخت هم چاره کړی وای نه به مې وای منلی. ما ته د یوه غیرتي راجپوت د آسونو سمبالول له هغه تاج او تخت څخه زیات د عزت او درناوي وړ دي. زما د ژوند تر ټولو لویه هیله دا ده چې د خپلې خاورې څخه د دښمن د شړلو په لاره کې د خپلو وینو وروستی څاڅکی وبهوم. اوس زه غواړم چې نرملا د سومنات په پناه کې پرېږدم او شاوخوا ټول راجګان او سرداران راپورته کړم. رګونات هغه ته تسلي ورکړه: موږ ستا غوندې خلکو ته زیاته اړتیا لرو. زما باور دی چې ته به د دې هېواد ډېر لوی خدمت وکړې. انحلواړه د سومنات دروازه ده او زما به دا هڅه وي چې بیرته راګرځېدو کې تا هلته راسره بوزم. لوی راجه ستا په څېر خلکو ته ډېر قدر ورکوي. سبا ته جګرشن له رګونات سره سومنات ته روان شو. نرملا په ګاډۍ کې پرته وه. له هغې سره د رګونات خواخوږي ورو ورو په مینه بدلېده. هغه به هره ورځ څو ځله د خپل طبیب او کله د جګرشن څخه د هغې پوښتنه کوله، او چې کله به قافلې په کوم ځای واړول دی به پخپله هم له طبیب سره د نرملا خیمې ته ورتلو. جګرشن پر دې عزت په جامو کې نه ځایېده، خو نرملا له هغه سره په عام ډول په بې پروایۍ مخ کېده. هدف ته له رسېدو مخکې د نرملا وضع ښه کېده. د هغې د سر زخم روغ شوی و، خو د مټو د بندونو ړچېدو په سبب یې څو ورځې نور هم استراحت ته اړتیا وه. د سومنات څلور دیوالي ته له ننوتلو وروسته جګرشن او د هغه لور د رګونات میلمانه وو. د هندوستان د ډیرو نورو واکمنو په څیر د انحلواړه راجه هم د سومنات تر حصار دننه ځان ته یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړې وه. رګونات په همدې محل کې اوسېده او د هغو څو کوټې یې جګرشن او نرملا ته ورکړې. د رګونات په مهربانۍ چې څومره جګرشن خوښ و، هومره نرملا اندېښمنه وه او هغې د خپل پلار د رضا پر خلاف له هغه څخه ځان لرې ساته. رګونات 2 اونۍ هلته پاتې شو. په دې موده کې له نرملا او د هغې په سبب له جګرشن سره مصروفیتونه ډېر شول. هغه به د نرملا د پوښتنې په پلمه سهار او ماښام د دوی کوټې ته ورتلو او نرملا به هر ځل هغه ته ویل چې اوس بالکل روغه ده. نرملا د نڅا او سندرو پر ځای له کتابونو لوستلو سره زیاته مینه درلوده او رګونات د مذهبي مشر په ملګرتیا د درمسال یو مشهور او معروف پنډت خدمت ته چمتو کړ. د رګونات د دلچسپۍ په سبب نرملا د یوې عادي نجلۍ پر ځای د هغو عالي نسبه شهزادګیو په څیر ګڼل کېده چې درمسال ته د زده کړې او روزنې لپاره راغلې وې. جګرشن د رګونات په بلنه انحلواړه ته د تلو اراده وکړه. هغه چې رګونات پر ځان مهربانه ولید، نه یوازې د ځان بلکې د نرملا د راتلونکي په اړه هم ډېر امیدوار و. 2 اونۍ وروسته د مخخي پر وخت هغه نرملا ته وویل: لورې، زما د ژوند وروستۍ هیله دا ده چې ته د کومې پاچاهۍ ملکه شې. کله ما سره ستا د راتلونکي غم نه وای نو ته به مې یوازې دلته نه پرېښودې او له رګونات سره به نه تلم.
د نرملا سترګې راډکې شوې او ویې ویل: پلار جانه، زما له دې سره هیڅ مینه نشته چې ملکه دې شم. زه دنیا پرېږدم او غواړم د لوی دیوتا خدمتګاره شم. زه به په دې ځای کې ډېره خوښه یم. جګړه د هغې پر سر لاس کېښود او ویې ویل: لورې، ته دې باید د پلار په بېوسۍ اوښکې تویې نه کړې. زه په دې حال کې هم ستا لپاره د خوښیو محلونه جوړولی شم. بل خوا روپوتې په ډېره ناکرارۍ د لمر لوېدو انتظار کاوه. هغې ته د نڅا ور زده کوونکو او پالونکو له یوه اوږده او نه زغمونکي انتظار وروسته زیری ورکړی و چې نن به ته د دیوتا په وړاندې خپل جوهر ښکاره کړی شي. د همدې ورځې لپاره هغې ډېرې ورځې څو ساعته د نڅا او رقص تمرین کاوه. د سومنات په نمانځنه کې رقص او موسیقي ډېر زیات ارزښت درلود، ځکه خو ځوانانو او ښکلو نجونو ته د دې فنونو د زده کړې لپاره ډېر غوره ښوونکي ټاکل شوي وو. د لوړو کورنیو نجونو ته چې په خپله خوښه دلته راتلې او دلته دایمي نه اوسېدې، له څو میاشتو زده کړې وروسته د سومنات په مخ کې د سندرو او موسیقۍ او یا نڅا اجازه ورکول کېده. د دوی پلرونو به د دوی د دې بري په خوښۍ کې د دوی استادانو او د درمسال پالونکو ته ګران بیه سوغاتونه او نذرانې ورکولې. بیا به له داسې نجونو سره د واده هیله کوونکو د دوی د رضا ترلاسه کولو لپاره د همدغو پالونکو او مذهبي مشرانو لمن نیوله، او د بري په صورت کې به مذهبي مشرانو ته د دوی په غوښتنه انعامونه ورکول. ځکه خو به د مذهبي مشرانو دا هیله وه چې داسې نجونه ژر تر ژره فارغې کړي او نویو نجونو ته ځای پیدا کړي. خو داسې نجونې چې څوک یې نه درلودل او یا به یې وارثانو د سومنات د خدمت لپاره نظر کړې وي، دوی د درمسال د خدمتګارانو په نامه یادېدې او د ښوونې او روزنې یوه اوږده دوره به یې تېروله. په دې اوږده او له زغم وتلې موده کې به دوی ته د درمسال ډېر داسې رازونه افشا کېدل چې به هر څوک پرې نه خبرېدل. د عادي بڼې او څېرې او لږ ذهانت درلودونکې نجونې له اوږدو پړاوونو تېرولو څخه د مخه له درمسال څخه رخصتېدلې. په دوی کې که کومه یوه د ښه بخت خاونده وای، نو د واده لپاره به څوک ورته پیدا شول، که نه نو دوی به د ژوند د ورځو شپو اړولو لپاره له درمسال څخه د هغو لوړ نسبه نجونو له رخصتېدو سره د هغوی د خدمتګارانو په توګه ورسره ولاړې. د دې خبرې پوره خیال ساتل کېده چې د درمسال د پټو رازونو څخه هغوی هیڅ خبرې نشي او د دوی پر زړونو د سومنات د عظمت او هیبت همیشنۍ اغیزه ورسره یوسي. خو په دوی کې ځینې داسې وي چې خپل بد نصیب به یو ځل د درمسال هغو تیارو کوټو ته ورټیل وهلي، نو د درمسال له پالونکو پرته د هغوی په ژوند او مرګ څوک نه خبرېدل. د درمسال څلور دیوالي ته له ننوتلو وروسته روپوتې تر څه مودې پورې ډېره خفه او غمجنه وه. د رامنات یادونو ډېره ناکراره کړې وه. د هغه زړه وړونکې نغمې به تل د دې په غوږونو کې کړنګېدې، خو دغه ټولې خبرې د دې په نظر ګناه وه. دا د سومنات خدمتکاره او پالونکې شوې وه. د شپې به چې یوازې وه، ژړل به یې او د خپل دیوتا څخه به یې د صبر او همت غوښتنه کوله. څومره چې وخت تېرېدو، د دې د زړه زخم رغېده. ټول امیدونه او هیلې یې د درمسال په څلورو دیوالونو کې راټولې شوې او د ژوند ښکلی تصور د ماضي په تیارو کې ترې ډوب شو. د دې په غږ کې یو بلا زړه راښکون و چې د موسیقۍ استادان د دې په غیر معمولي استعداد ډېر ژر اعتراف ته مجبور شول. د دې ښکلې څېرې او مناسبو اندامونو د نڅا او رقص د ښوونکي هم ډېر ژر پام ور واړاوه. یوه ورځ یوه تجربه کار استاد دې ته وویل: روپوتې، ته ډېرې ښې سندرې ویلی شي، که همدغسې نڅا وکړی شي نو یوه ورځ به د درمسال د دیوي تاج ستا پر سر کېښودل شي. هغې ځواب ورکړ: د درمسال د دیوي تاج زما له خیالونو څخه ډېر اوچت دی.
باداره زه یو ځل غواړم د خپل دیوتا د بت په مخ کې خپل عقیدت وړاندې کړم. له هغې وروسته به زما په زړه کې بل هیڅ ارمان پاتې نه شي. ته هیڅ غم مه کوه، هغه ورځ لرې نه ده چې ستا دا هیله پوره شي. زما باور دی کومې عام نجونې چې په کلونو کلونو څومره څه زده کوي ته به یې په میاشتو کې زده کړي. یوازې زیار ته اړتیا ده. روپوتي په امیدوارونکې لهجه وویل: زه به خامخا زیار وباسم. له هغې وروسته دی هر سهار او ماښام د نڅا او رقص تمرین کاوه. د دې پښې به شلې شوې، هر بند به یې خوږېده، خو تمرین ته به یې دوام ورکاوه. کله به چې بېسیکه شوه او وبلوېده او استاد به د استراحت مشوره ورکړه، خو په دې فن کې د کمال ترلاسه کولو جذبه پر بدني خوږو او ستومانیو زوروره شوه. بیا به پاڅېده او په نڅا به ورګډه شوه. کله کله به دې په خوب کې لیدل چې د سومنات د بت په مخ کې رقص کوي او لوی دیوتا له ډېرو دیوتاګانو سره له اسمان څخه راکوز شي. دې ته ګوري، دا زما دیوتا چغې وهي او د هغه په پښو کې ځان ور وخورځوي. لوی دیوتا یې ورسره جګه کړي او هغې نړۍ ته یې ورسره بوځي چې هلته د همیشه بهار ګلونه غوړېدلي وي او وږمې یې خپرې وي. شرشرې او خوړونه نه ختمېدونکی راګ وایي. له داسې خوبونو څخه به چې راویښه شوه، تر ډېره به په هماغو ښکلو خیالونو کې ډوبه وه. د ډېرېدنې ریاضت په سبب د روپوتي بدن یو څه نری شوی و، خو په ښکلا کې بېدریغه زیاتوالی راغلی و او سترګې یې ډېرې زیاتې راښکونکې شوې وې. د لمر لوېدو سره د درمسال د زنګ له کړنګېدو او د ناقوس د غږ سره د روپوتي زړه په درزا شو. د نڅا کوونکو نجونو له یوې ډلې سره په هغه ځای ولاړه وه چې یوه دروازه یې هغې پراخې کوټې ته خلاصېدله چې په منځ کې یې د سومنات بت درېدلی و. د نڅاګرو نجونو څو نورې ډلې هلته او دلته د پردو تر شا ولاړې وې. د زنګونو او ناقوس غږونه اوچت شول. برهمنانو د سازونو غږول پیل کړل او له هغې وروسته د نڅا کوونکو نجونو هرې ډلې په خپل وار د خپل کمال په ښودلو پیل وکړ. په پای کې د هغې ډلې وار شو چې روپوتي هم د رقص لپاره ناکراره پکې ولاړه وه. د دیوتا کوټې ته په ورننوتلو د یوې شېبې لپاره د روپوتي احساسات ویده شول. په غمیو او جواهرو ښکلیو شوو فانوسونو کې د بلو شمو تیزې رڼا په چت، دیوالونو، ستنو او دروازو په پردو کې لګېدلیو رنګارنګ غمیو او جواهرو له غبرګون وروسته د هر چا سترګې پرېښولې. د سومنات بت چې په ډول ډول غمیو ښکلی شوی و د ستورو په څېر ځلېده. برهمنان د دیوالونو سره ولاړ ول. له دوی نه وړاندې د سومنات د بت په شاوخوا کې د هغو دیوتاګانو د سرو او سپینو زرو بوتان ولاړ ول چې د سومنات د دیوتا د دروازې ساتونکي بلل کېدل. بالاخره نڅا پیل شوه. د ګونګرو شرنګا شرنګ او د پردو تر شا د سازونو غږ د روپوتي په بدن کې د برېښنا څپه وځغلوله. هغه نڅېدله او د ټولو نجونو په نسبت د لږې تجربې سره سره د ټولو سترګې د همدې په لور وراوښتې وې. داسې ښکارېدله چې د ژوند ټول ټکانونه راټول شوي دي او د دې بدن ته راغلي دي. د هرې ډلې نجونې یوه د سومنات مخې ته راتلې او له لږ ځنډه د خپل کمال نه ښودلو وروسته د څنګ کوټو ته تللې. کله چې د روپوتي نوبت راغی له خپل شاوخوا څخه ناخبره تر ډېره وخته پورې ونڅېدله، خو نندارچیان دومره ډوب وو چې د وخت احساس یې نشو کولی. داسې احساسېدله چې د دې د بدن هره ذره په نڅا ده. په دې کې د سمندر لوري ته خلاصېدونکې دروازې څخه مذهبي پیشوا راغی. څو شېبې د روپوتي د رقص له نندارې څخه وروسته
لاس پورته کړ او ناڅاپه ساس چوپ شو. روپوتي له ویرې په منډه لاړه او د پردې تر شا غلې شوه. مذهبي مشر وویل چندرما د سمندر دیوتا راویښ کړ، اوس به یوازې د سومنات دیوې رقصېږي. د پردو له شا څخه د مختلفو سازونو غږ یو ځل بیا راپورته شو او ټول نجونې له مختلفو دروازو څخه راووتې. بیا د بت په مخ کې راټولې شوې، پر غولي کېناستلې او خپلې مټې په فضا کې خوځولې. یوه ښکلې او ښایسته نجلۍ چې پر سر یې د غمیو تاج ځلېده راښکاره شوه او په نڅا د سومنات بت مخې ته راغله. د هغې نوم کامني و، خو خلکو د سومنات دیوې بلله. د کامني نڅا د عبودیت د جذباتو د څرګندونې پر ځای د بدن د تندې ښکارندویه وه. هغه د یوې ټپي زمرۍ په څېر راوښته راوښته، مټې یې د مارانو په څېر خوځولې. د خپلو پالونکو بدنونو ته د آرام ورکوونکي دیوتا په وړاندې دا یوه مجسمه هیله وه. په درمسال کې د ناقوس او زنګونو غږونه نور هم جګ شول. پالونکو او ساز غږونکو نجونو په لوړ غږ سازونه غږول پیل کړل. چې څومره د زنګونو غږونه لوړېدل، د کامني جوش او احساسات زیاتېدل. داسې ښکارېدله چې د دې په رګونو کې د وینې پر ځای برېښنا ځغلي. بیا له درمسال څخه بهر د سمندر شور اوچت شو او د اوچتېدونکي څپې اوبه کوټې ته ورننوتې. کله چې په کوټه کې اوبه زیاتې شوې نو نڅاګرو پالونکو چغې کړې لوی دیوتا دې ژوندی وي، او د درمسال پاسنۍ برخې ته مخه وکړه. اوس د دوی پر ځای د سپوږمۍ دیوتا د غزیمواري ترسره کوله. د سومنات بت ورو ورو په اوبو کې ډوبېده. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.